سلامونه او نیکې هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن ورځ د 11 ټولګي تدریسي بهیر مو تر بیضوي تر مثالو پورې رارسېدلي. مخکې مې د بیضوي د ګراف مختصات او معادله درته وښول. نن به تاسو ته د بیضوي د معادلې مثالونه وښیو. د دې لپاره چې تاسو د بیضوي مثالونه حل کړئ نو راځو لومړی مثال موږ تاسو ته ښیو چې په څه شکل به د بیضوي مثالونه حلوئ. لومړی مثال حلوو. د بیضوي لومړنی مثال په کتاب کې د 11 سیم نوشته دی. هغه په داسې شکل سره دی چې هغه کې موږ ته د بیضوي اوږد قطر او لنډ قطر راکول سوي چې تاسو یې وایي د بیضوي معادله په لاس راوړئ. مثلا تاسو ته وویل سي چې تاسو د هغه بیضوي معادله په لاس راوړئ چې د بیضوي اوږد قطر معنا ا زبر زبر یعنی اوږد قطر وایي. که چیرې د یوې بیضوي اوږد قطر 10 سانتي متر وي مثلا، او بیا لنډ قطر معنا بی زبر هغه 6 سانتي متر وي، نو تاسو د هغه بیضوي معادله په لاس راوړئ. کله چې تاسو د یوې بیضوي معادله له اوږد قطر او لنډ قطر څخه په لاس راوړئ نو تاسو باید لومړی د بیضوي معادله زده وي چې مخکې ما تاسو ته ویلې وه چې په داسې شکل سره وه. x مربع پر a مربع جمع y مربع پر b مربع مساوي په یوه سره. نو a او b پر ځای قیمتونه وضع کیږي او x y مجهول دي، د هغه پر ځای قیمتونه نه وضع کیږي. دا چې د بیضوي معادله تاسو په لاس راوړئ د اوږد قطر او لنډ قطر څخه، نو په داسې a او b ته مو ضرورت دی. a له اوږد قطر څخه پیدا کیږي او b بیا د لنډ قطر څخه پیدا کیږي. a به څنګه پیدا کوو؟ a زبر یعنی اوږد قطر اصلا a زبر چې ده هغه له څو a سره برابر ده؟ له 2 کوچنی a سره برابر ده. نو a زبر ته خپل قیمت لاس رو اچو مساوي په 2a. اوس که تاسو چیرې a قیمت پیدا کوئ نو د a پر ضریب د مساوات دواړه خواوې ویشي. 2 او 2 به اختصار کو a به مساوي سي 10 پر 2 وویشم 15. بیا به موږ راځو د a پر ځای به د 15 وضع کوو. او که چیرې بیا تاسو غواړئ چې د b قیمت پیدا کړئ بیا به داسې وایاست چې کوچني قطر څخه موږ کولی شو b پیدا کړو. څنګه b پیدا کړو؟ b زبر اصلا د 2 کوچني b سره مساوي دی. b زبر موږ ته څو راکړه ده؟ 6 مساوي په 2b. که تاسو غواړئ چې د b قیمت په لاس راوړئ نو د b پر ضریب باندې دواړه خواوې ویشو. b به مساوي سي 6 پر 2 وویشم دا کیږي 3. کله چې مو د a او b قیمتونه پیدا کړل بیا تاسو کولی شئ دلته یې وضع کړئ. x مربع پر a مربع a قیمت 15 دی یعنی 15 مربع جمع y مربع پر b مربع b مربع قیمت b چې ده 3 ده یعنی 3 مربع په څو مساوي؟ په یوه سره. نو د بیضوي معادله یې داسې لاس راغله x مربع پر 15 مربع 25 y مربع پر 3 مربع 3 مربع یعنی 3 ضرب 3 نه مساوي په یوه سره. دا د هغه بیضوي معادله ده چې د بیضوي اوږد قطر یې 10 سانتي متر وي او لنډ قطر یې 6 سانتي متر وي. په داسې شکل به تاسو د بیضوي له اوږد قطر او لنډ قطر څخه د بیضوي معادله په لاس راوړئ. نو اوس بیا راځو د بیضوي دوام مثال. دوام ډول سره کم مثالونه دي. لومړی ډول خو داسې و چې د بیضوي اوږد قطر او لنډ قطر به یې راکړي وو، موږ به د بیضوي معادله په لاس راوړل. دوم ډول بیا دا دی بیضوي معادله راکړي تاسو ته وایي د بیضوي قطرونه پیدا کړي. مثلا وایي که چیرې د یوې بیضوي معادله x مربع پر 100 جمع y مربع پر 4 مساوي په یوه سره وي. که چیرې دا د یوې بیضوي معادله وي نو تاسو یې د بیضوي د اوږد قطر اوږدوالی او د لنډ قطر اوږدوالی پیدا کړئ. ښه صحیح دی. اوږد قطر اوږدوالی غواړي. د اوږد قطر اوږدوالی چې دی a زبر چې ده د دې اوږدوالی چې دی د 2a په اندازه دی. a قیمت پیدا کړئ 2 ور ضرب کړئ تاسو د بیضوي اوږد قطر په لاس درکړئ. a قیمت څنګه پیدا کیږي؟ هغه په داسې شکل اصلا د بیضوي معادله چې ده داسې ده x مربع پر a مربع جمع y مربع پر b مربع مساوي په یوه سره. یعنی د a مربع پر ځای موږ ته څو راکول سوي دي؟ 100. ځکه x مربع پر a مربع او دلته لري x مربع پر 100. یعنی د a مربع پر ځای چې کوم عدد راغلی دی هغه 100. a مربع مساوي په 100.
دغه د ا توان چې تاسو له منځه وړئ توان د جذر په واسطه له منځه ځي. توان چې دوه دي نو دواړو خواوې تر دوام جذر لاندې کوئ. جذر توان دا د مجذور توان او جذر نه ما به سره اختصار کو ساده ا پاته کېږي. د سلو مربع جذر چې دی هغه لاس دی ځکه لاس په لاس کې سل کېږي. ا قیمت پیدا سو د اوښ قطر د اوږدوالي د پیدا کولو لپاره به داسې وایاست ا زبر یعنی اوښ قطر یې مساوي کېږي 2 ا چې د لاس ده نو 2 لاس شل. نو اوښ قطر مو پیدا کړئ چې شل واحده دی. او بیا که تاسو غواړئ چې لنډ قطر اوږدوالی پیدا کړئ لنډ قطر یعنی بی زبر پیدا کړئ هغه له 2 کوچنۍ بي سره مساوي دی. تاسو باید بی پیدا کړئ 2 ور ضرب کړئ. بی څنګه پیدا کیږي د بی مربع پر ځای بیا 4 راغلی دي. بی مربع مساوي په 4. که تاسو غواړئ چې د بی توان له منځه یوسئ نو د جذر په مرسته به د بی توان له منځه یوسئ. بی مساوي کېږي د 4 جذر مربع 8 دی. نو اوس راسي بی زبر معنا کوچنی قطر. کوچنی قطر معنا بی زبر هغه له څه سره مساوي دی له 2 بی سره. 2 بی چې ده 8 ده 2 8 14. نو د بیضوي اوښ قطر یې د دغه بیضوي د معادلې سره چې موږ اوښ قطر پیدا کوو شل واحده دی. او بیا لنډ قطر بی زبر چې بیا دی هغه بیا 14 واحده دی. دا د بیضوي له معادلې څخه د اوښ قطر او لنډ قطر اوږدوالی پیدا کول. نو دریم ډول مثال د بیضوي د معادلې لپاره چې دی هغه بیا په داسې شکل دی چې تاسو ته د بیضوي معادله درکې. مثلا تاسو ته وایي چې د یوې بیضوي معادله چې د x مربع پر 25 جمع y مربع پر 14 مساوي په 1 سره وایي دا د یوې بیضوي معادله ده. تاسو د اوښ قطر مختصات پیدا کړئ. مختصات معنا نقطې پیدا کړئ. لنډ قطر مختصات پیدا کړئ یعنی د لنډ قطر نقطې پیدا کړئ. د محراک مختصات یعنی د محراک نقطې پیدا کړئ او ګراف یې رسم کړئ. نو چې تاسو د اوښ قطر مختصات غواړئ تیر درس کې موږ درلودله چې د اوښ قطر مختصات داسې دي ا او 0 ا زبر بیا منفي ا او 0 دا د اوښ قطر مختصات یعنی نقطې دي. نو راځو ا او 0 ا پر ځای د ا مربع پر ځای سولرو 25. نو که چیرې تاسو ا پیدا کړئ توان د جذر په مرسته لرې کوئ. 25 جذر چې دی 15 دی. نو تاسو کولی شئ د ا پر ځای باندې ور واچوئ چې 15 او 0. دا د اوښ قطر یوه نقطه سول. د اوښ قطر بله نقطه چې بیا تاسو غواړئ هغه منفي ا یعنی منفي 15 او 0. دا د اوښ قطر نقطې سولې. د لنډ قطر نقطې بیا هغه د وای پر محور دی. د وای پر محور د اکس قیمت 0 وي. د وای پر محور د بی په اندازه فاصله یې پر لنډ قطر او بیا 0 او منفي بی. دا د اوښ قطر د لنډ قطر مختصات دي. اوس نو راسئ 0 او بی. بی څنګه پیدا کوو؟ د بی مربع پر ځای 14 راغلی دي. توان د جذر په واسطه لرې کوو. بی مساوي کېږي د 14 جذر چې دی 4 دی. نو تاسو ور واچوئ 0 او 4 او 0 او منفي 4 ځکه منفي بی د بله نقطه. دا د لنډ قطر مختصات سول. او که بیا تاسو غواړئ چې د محراک یا مستقرو نقطو مختصات پیدا کړئ همیشه چې کله غټ قطر د اکس پر محور واقع وي نو محراکونه هم پر اکس محور باندې فاصله لري. یعنی دلته سی او 0 او منفي سی او 0. د محراک د پیدا کولو لپاره د ای او بی پیدا کیږي. محراک لپاره موږ فورمول پیثاغورس د قضیې په مرسته ثبوت کړی وو چې هغه داسې وو. محراک لپاره فورموله چې ده هغه داسې ده ا مربع منفي بی مربع تر دوام جذر لاندې سی مساوي کېږي یعنی محراک مساوي کېږي ا مربع پر ځای 25 لرو. بی مربع پر ځای 14 لرو. اوس راځو سی مساوي کېږي له 25 چې 14 کم کو نه د نه د عدد جذر چې دی 3. نو تاسو کولی شئ د سی پر ځای 3 ور واچوئ. یعنی سی پر ځای دا 3 لرو یعنی 3 او 0 او بل منفي سی یعنی منفي 3 او 0. دا و د محراک مختصات. دا و د لنډ قطر مختصات او دا و د اوږد قطر مختصات. له مختصاتو څخه موږ کولی شو د بیضوي ګراف رسم کړو په داسې شکل.
د بیضوي د اوږد قطر مختصات چې دي نقطې چې دي 5 د x پر محور 5 1 2 3 4 5 وایه 0 دی نو ځکه وایم چې 5 او 0 بلې منفي 5 او 0 1 2 3 4 5 دا اعتبار نقطه منفي 5 د لنډ قطر نقطې بیا x باندې نه دی واقع پر وای محور د 4 په اندازه فاصله لري 1 2 3 4 دا هم 4 دا هم بي نقطه او بل بي زبر نقطه چې ده منفي 4 1 2 3 4 دا بي زبر نقطه له اوږد قطر او لنډ قطر له وصل د مختصات له وصلېدلو څخه د بیضوي ګراف په لاس راځي داسې دا و دغه بیضوي د ګراف له مختصاتو څخه د دغه بیضوي ګراف یعنی شکل او بیا محراکونه که غواړئ چې پکښې بیا ټاکئ هغه 3 1 2 3 دا یوه نقطه د محراک ده بلې منفي 3 1 2 3 دا یې د بیضوي د محراک بله نقطه نو دا و د بیضوي له معادلې څخه د هغه د اوږد قطر لنډ قطر محراک مختصات او له مختصات څخه موږ کولی سو ګراف رسم کو که چیرې دغه 3 حالته مثالونه زموږ زده وي انشاءالله د بیضوي په مثالونه کې به کوم مشکل نه وي نو تر بیا ښې چارې چې بیا ستاسو په درون چوپړ کې حاضرېږو په لوی او مهربانه خدای مو سپارو مننه